دا اوبه د کوم ځای نه راځي؟ خالص فاملي اوبه دي. دا د ډېر غټ سیلاب دی. نورې هم راځي. قدرمندو دغه 3 نمبرې ما لاندې ورکړي دي. که کوم پېښه رامنځته کېږي زموږ امبولانسونه ولاړ دي. تاسې کولی شئ چې تماس ونیسئ. دغه سیلابونه راوتي دي. دغه د امبولانس نمبرې موږ ورکړي دي. تاسې کولی شئ چې کوم پېښه رامنځته کېږي دغه وړیا امبولانسونه دي په دغې نمبر تاسې اړیکې ونیسئ. هلکه یو بل ته لاس ورکړي. دغه ګورې لاسونه ورکړي یو بل. دا ګورې شپې لاسونه ورکړي. لاسونه ورکړي یو بل. دا لاس ورکړي وړیم. لاسونه ورکړي لاسونه. دا پرېږده ما نیولی دی. او دغه بیزک مالاتي ده. دا د هغه چپرهار او د فاملیو سیلابونه دي. چپرهار او د فاملیو دغه اوبه راځي دغه سیلابونه. دا حالکه ابعین دغسې دغه بیسک مالاتي نه بعد دغسې مخکې دي. یعنې دغه اوبه به ډایرکټ لاسونه ورکړي یو بل. قدرمنو دغه شپه ده موږ راوتېستو. لکه تیارم ده او دغه اوبو ته وګورئ. دغه د اوبو حالات به تاسو ته وښیم. ډېر سخت باران دی او موږ وتېستو نور د هېوادوالو خدمت ته. چې هر ځای کې سیلابونه راوځي یا چیرته کوم پېښه رامنځته کېږي تاسې کولی شئ دغه 3 نمبرې د امبولانسونه دي. دغه وړیا امبولانسونه ستاسو خدمت ته موږ چمتو کړي دي. نور انشاءالله دیو به پر وخت هغه ساحې ته ځان رسوي. تاسې کولی شئ چې دغه شمیرو سره تاسې اړیکه ونیسئ. دا سیلابونو حال. السلام علیکم. قدرمنو دغه د سیلابونو حال وګورئ.